بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ښه راغلاست. راځو موږ تاسې تیر درس کې د شیپ او د دې څیزونو په اړه وغږېدلو. راځو نن د تصویر ځینې باقي مانده برخې دي هغه وایو. د اضافي څیزونه به څنګه کړم، دا به ډیلیټ کړم. راځو تصویر ته. تصویر باندې چې کلیک کوو فارمیټ کې ریموو بیکګراوند موږ لرو. که زه انزرټ ته راشم پکچر ته، ډیسکټاپ کې دلته زه یو تصویر لرم. دا تصویر انزرټ کم. دا تصویر زه نشم ښورولی، یعنې سم نه موو کیږي. د دې دپاره چې موو کړو رب ټیکسټ ته راځو فرضاً ټایټ. دا اوس موږ ډېر په اسانۍ کولی شو چې موو یې کړو. دې کې باندې که موږ کلیک وکړو ریموو بیکګراوند باندې، د بیکګراوند شاوخوا څنګه شو انتخاب شو. که کیپ چینجز باندې زه کلیک وکړم، بیکګراوند یې ورڅخه څنګه که ریموو یې که. بیکګراوند څنګه شو؟ ریموو شو. کریکشنز کې موږ کولی شو چې خپل تصویر کې یو څه خوبي راولو. فرضاً دا تصویر زه انتخابوم، تاسو هلته ګورئ تاثیر په دې باندې څنګه کېږي راځي. په هر فیصدي چې تاسو غواړئ په دې کې موږ یو صفاوالی څنګه که راموسته. کلر یې تاسو تبدیلوئ ورته، فرضاً داسې سور غوندې رنګ یې کوئ یا داسې رنګ، هر رقم رنګ چې تاسو انتخابوئ. دا رنګ زه انتخابوم دا رنګ به په دې باندې څنګه شي، عملي به شي. یا په دې باندې کلیک کوو کلرز ته راځو، دلته هم مختلف رنګونه دي. دا رنګ څنګه کوم زه انتخابوم. آرټسټیک افیکټس ته راځو. ځینې افیکټس یا تاثیرات موږ په خپل تصویر باندې څنګه کولی شو راوستلی شو. دلته سمپل تاسو وینئ، هر یو چې تاسو راولئ هغه انتخاب کوئ، ستاسو په ټکسټ باندې وبښئ، ستاسو په تصویر باندې به هغه څنګه شي، انتخاب به شي. کمپریس پکچرز. ګورئ ملګرو، کیدای شي ځینې وخت موږ تاسې په خپل فایل باندې یا په خپل فایل کې داسې یو تصویر څخه استفاده وکړو چې هغه تصویر ډیر زیات غټ وي. نو چې غټ تصویر وي هغه بیا موږ تاسو څنګه کوو، کمپریس کوو یې. په دې خاطر یې کمپریس کوو تر څو زموږ او ستاسې د فایل سایز څنګه نشي، زیات نشي. نو دې تصویر باندې موږ کلیک کوو، کمپریس پکچر ته ورته راځو. دلته اپلای اونلی ټو دیس پکچر یا ډیلیټ کرپټډ ایریاز اف پکچر. که اپلای اونلی آن دیس پکچر باندې کلیک وکړو په دې تصویر به دا عملي شي. خو که موږ په دې تصویر کلیک کړی وي، دلته یو اپشن لرو کروپ، او کروپ باندې کلیک وکړو، یعنې دغه اړخونه نه دي دا ورڅخه ختم کړو. لکه داسې په ظاهر کې خو دا ختم شول، خو حقیقت کې دا ختم نه دي بلکې موجود دي، زموږ او ستاسې سترګو څخه پناه دي. یعنې کمپریس پکچر کې دا خبره کوي، دلته دا اپشن ډیلیټ کرپټ ایریاز اف پکچر، مطلب دغه د تصویر شاوخوا چې کومه موږ کرپټ کړله هغه هم درته کمپریس کم، سایز یې کم کم، موږ ورته وایو بالکل. دلته د دې تصویر سایز کوچنی دی، نو دغه درې اپشنه په دې نشو عملي کولی، خو ایمیل په دې عملي کولی شو. یعنې که چیرې موږ دا په ایمیل باندې یو چاته ورلیږو، کولی شو چې د دې سایز څنګه کړو، لږ زره کوچنی کړو او دا اوکې کړو، د دې سایز به لږ کوچنی شي. زه انزرټ ته راځم، پکچر ته. ډیسکټاپ باندې موږ یو څه تصویران نور لرو دا تصویر انتخابوم. بیا راځم کمپریس پکچر ته. دلته وګوره په دې باندې موږ دغه نور اپشنونه هم عملي کولی شو. یعنې موږ کولی شو دا ایچ ډي یا های ډیفینیشن فارمیټ کې ثبت کړو، ډسپلی کې ثبت کړو، نو بیا به د دې سایز لږ زیات وي. که پرنټ دپاره غواړو په دې سایز کې ثبت کوو. که انټرنیټ ویب سایټ ته جګوو، کومې صفحې ته دا پورته کول غواړو بیا دا ورته انتخابو. که ایمیل باندې چاته لیږو دا ورته څنګه کوو، انتخابو اوکې. یو څه به د دې سایز کې کمبودي راولي او موږ او تاسې به په اسانۍ سره وکولی شو خپل دا فایل څنګه کړو، واستوو. که دلته ما په دې تصویر باندې کلیک وکړم، ځینې تغیرات مې پکې راوستي دي. ریسیټ باندې چې کلیک وکړو دا به خپل حالت ته راوړي. دې باندې کلیک کوو، ورته راځم ریسیټ پکچر، خپل حالت ته به یې څنګه کړي، را به یې ولي. صحیح شوه. دې تصویر باندې کلیک کوم او ورته وایم چینج پکچر، ورک آفلاین. دا تصویر به راته تغییر کړي. یو بل تصویر زه انتخابوم، دا تصویر به په هغې باندې څنګه شي، بدل به شي. صحیح ده. دلته راځم دا انتخابوم، اوکې. هغه تصویر یې په دې باندې څنګه که تبدیلي که. دې تصویر ته خپل راځو. دلته مختلف سټایلونه دي. هر سټایل چې تاسو څنګه کوئ انتخابوئ، هغه سټایل انتخابولی شئ. دا سټایل مې انتخاب کړه. د دې بارډر ته رنګ ورکوو، فرض که داسې سور رنګ ورکوو، یا یې دلته راځو ویټ ته یو څه یې کوچنی کوو. صحیح دی.
دلته موږ او تاسې ځینې نور ریډیمیډ سټایلونه لرو، لی آوټ لرو چې دا هم موږ په تصویر باندې څنګه کولی شو عملي کولی شو. نور دې خواته پوزیشن او دا څیزونه موږ او تاسې ټکسټ باکس کې چې کوم ویلي دي هغه هوبهو دلته هم موږ او تاسې څنګه کولی شو عملي کولی شو.